چاچی څه راغلې شهزاده؟ د دې خبرې تپوس لرالمه چاچی چې په شوي رشته کې درنه د انکار تپوس وکړمه. ولې اخر ولې تا انکار وکړو زما او د رخسانې د رشتې نه؟ چل څه دی؟ د دې جواب د ما مور له ورکړی دی. خو د دې خبرې جواب زه اورېدل غواړم چاچی. ولې چې د پښتنو په وطن کې په وړه ژبه خبره کول د کاڼي نه سخت دی چې په ماتېدو باندې پښتانه خپل سر ورکوي. د دې خبرې جواب به زه درکړم. د خاوند مقام د ښځې نه اوچت دی، دا خو منې که نه؟ خو ته اول خپل قد زما د قد برابر که، بیا دې خبرو له راځه. رخسانې دا ته ویل؟ ولې دروغ انسو؟ ته خو پیدا د خلکو د خندا لپاره یې، خو تا سره په رشته باندې زه ځان د خلکو د خندا کولی نه شم. بس جواب دې واورېدو که نه نور څه زما نه اورېدل غواړې؟ نو ولې دا ووایم څه؟ یوې جینۍ سره چې د خپل قد برابر کس روان وي نو څوک ورته په سپک نظر نشي کتلی، او چې ستا غوندې لنډې بونه ورسره روان نو چا به دې څه سترګه سوځي. خو زموږ زوی ته خلک د مسخرې په نظر ګوري. خو ته اول خپل قد زما د قد برابر که، بیا دې خبرو له راځه. لنډې دی بونه دی، خو تا سره په رشته باندې زه ځان د خلکو د خندا کولی نه شم. ته خو پیدا